شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربان دی. قدرمندو ستاسو ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جنډۍ اشنغر ټي وي راغلی یم پېښور ته او په پېښور سیمه کې دغه بېوسه او بېکسه مور سره ولاړ یم چې د دې د لور سره څه ظلم څه بربریت څه ناانصافي شوې ده چا وجلې ده په رڼا ورځ باندې د د لور سره ظلم شوی دی. نو مور یې دغه تاثرات را سره شریک کړي او دغه د کتونکو سره چې تاسو سره څه ظلم شوی او ستاسو دا لور په څه باندې قتل شوله. پته نشته دا رڼا ورځ 5 بجې وي نه مې چا سره دښمني شته نه څه دا ما واده کړې وه ما سره پاتې کېدله. 2 کسان راغلل مونږ کور شفت کولو 2 کسان راغلل زما کور والا کار والا ښځه ورسره وه و یو بار ودرېدل یو دننه رالو وایي چې دا سامان به تاسو څه ټایم پورې خالي کوئ دوی ورته وایي چې 9 بجې پورې به دا خالي کړو. وایي دروازې پورې لاړو بیا واپس راغللو وایي چې یو ډز یې وکړو بل یې وکړلو یو دیوال ولګېده 2 ډزه دا په سینه ولګېده. نن شلمه ورځ ده نه پولیس والا ما سره تعاون کوي نه یو تعاون کوي ما ته ته مجرم وښیه مجرم ما ته څه پته که ما سره پیسې ویرې زما کار به شوی ما سره پیسې نشته. د ثنا موبایل څه و وغیره جینۍ موبایل مې ورکړلو هغې کې هر څه ثبوت و. تر اوسه پورې مور ستاسو په دې کیس کې ګرفتاري شوې ده که نه ده؟ چې څوک ورشي هغوی پیسې ورکړي کسان پرېږدي نه پرې ریمانډ هلي نه څه. زه ډېره غریبه ښځه یم. مورجانې د سارا د واده وخت څونه شوي او تاسو ځایي د دې ځای وایي د پېښور وایي که نه چېرته د بل ځای وایي دلته پاتې کېدی؟ مونږ د کوهاټ دلته مې بچي سبق ته راوستي وو زما یکې به لور وه همدا یم اسره مې وه دا سره یې رانه ختم 15 کالو مې واده کړې وه او 2 کاله یې د واده شوي وو. شاپور تاڼې والا او دا نور چې دي هغوی وایي چې لکه مونږ منډه تړه وکړي وه خو هېڅ هغه نشته زه ورته یم چې دا کومه ښځه ورسره وه دا یې نه ایشته زما لور یې ایشتله. مورجان تاسو کم ځای ته تللي وئ او ستاسو تسلي وشوله د پولیسو طرف نه که نه تاسو مطمئنه وئ؟ تاڼې ته لاړم هر یو ځي ته لاړم او زما فریاد څوک هم نه اوري دلته مې راغلی یم دلته مې رانه پیسې اخیستې دي. مورجانې سارا به پروګرامونو له تله سارا به ګډېده؟ نه نه داسې ګډېدله نه دا یې بس جینۍ بس ښځه د هغه ښځې ګډوي هغې به چې ترنګ وکړو هغې ته به لاړه نورې پالټۍ نه داسې پالټۍ نه کړو نه داسې ګډېدله بس کله کله مجبورۍ نه به خلک هر څه کوي نو څه به کوي همدا یې راته مړه کوه دا ډېره په مینه ما واده کړې وه د ډېره په مینه کړې وه. کله چې سارا سره دا کیس وشو دغه وخت کې تاسو خپل کور کې وئ؟ زه بل نوي کور کې وم ما ته چې څنګه زه یې رینګ وکړل دا م هغې موبایل نه وایي چې سنا چا وشته مونږ یم ایم سی اسپتال ته وړو. مورجانې کور به سارا چلو خرچه به سارا کوله هر څه به چې کوم دی سارا په پروګرامونو کې راوړله اوس باقي چې کوم دی څوک شته که نشته؟ بیلونه یې د ماشومانو سکولونه یې نو زما هم د یو سره وه. دغه وخت کې د دې خاوند چېرته و؟ خاوند ورته تلو راتلو ګرې شپه کړې وه خاوند. تاسو چې کوم دی یو در پرې نه ښودو یو ځایم پرې نه ښودو یوه تاڼه هم پرې نه ښوده یو نیوز والا چې کوم دی پاتې نه شو ټول اواز خلکو واورېدی اوس به انصاف میلاو شي؟ یو تاڼې کې ما ته انصاف نه میلاویږي ما ته وایي زه چې پیسې ولګوم نو زما مجرم به سبا ګرفتار شي خو ما سره پیسې نشته زما مجرم نه ګرفتارېږي. الله دې مورجانې ستاسو دغه سخته چې کومه دی دغه دې کمه کړي او الله دې تاسو ته انصاف میلاو کړي. بھرپور کوشش هم دی چې د دغه خلکو سره ودرېږئ او د دې خلکو چې کوم دی ملاتړ ساز شئ. دغه بېوسه مخلوق چې کوم دی دغه راوتی دی نن چې تاسو ګورئ دا شاته دا ما سره خواجه سرا ولاړ دو په دې خواجه سراو کې یو تور سره مور راوتې ده او دغه احتجاج کې د دوی بھرپور خیسه اخیستې ده. نو قدرمندو ملک د پښتو دی معاشره د پښتو ده جي موږ نه غواړو چې زموږ مور دې روزي اوس موږ ته یې په روډونو باندې چغې سورې او دغه واکدارانو ته دغه اعلی چارواکو ته دې خپلې چغې سورې وښي. خدای ته وګورئ دغه مور سره ودرېږئ د خپل مشر محمود خان نه زه دا ریکویسټ کوم دا ورته سوال کوم دا ورته ګزارش کوم چې د دې مورکۍ سره ودرېږئ دې ته د انصاف میلاو شي. پښتنو ولې موږ د یو بل وینې څکو موږ ولې رالګو په یو بل باندې دغه حملې او د دغه تور سرو په سر باندې لاس نه ږدو موږ د هغوی د سر نه لوپټه راشلو. د خدای دپاره پښتنو خپلو ګریوانونو کې سوچ وکړئ او په خپل ځان رحم وکړئ. چېرته چې مو یې ښاد خوشحاله آباد اوسئ د بل پروګرام پورې خپل ورور کاشف ته ورکړي اجازت د لوی الله په امان.